یو بزرگ شیطان ته وی چې یو مسله راته وکړه. شیطان ورته وی چې بزرگ صاحب زما مسلې خو ټولې داسې دي چې خلق ته کافر هغه من يهده الله فلا مضل له، دا ته چې خدای هدایت کړی هغه ته نشي گمراه کولی. خو نن می شوق پیدا شي چې د شیطان نوم یو مسله وو. شیطان ورته ویلی چې خدانو په خدای قسم چې ستا دومره خنیت ته نو زبم درته ټیک مسله وکم غلطه به درته نه وی ګوره ته خو پیره خلق د لاسونه صفای خپې د خولای سجده درته لګئی لوی ولی او بزرگ او پیر صاحب یو نصیحت می واورا چې داسې چرې ونه ګورای چې زه اسې نه چې د مریدانو په غرور کې راشي چې زما لکونه او زرګونه مریدان دي او زه خو جوړ ډېر لوی سړی. نو وی پیر صاحب چې داسې چرې ونه وای چې زه ټکه ونه او کدی اولی چې زه نو داسې بشي لکه چې زه. شیطان ورته وایي چې کدی اولی چې زه نو داسې بشي لکه چې زه. ما شپږ لکه کاله د خدای عبادت کړو، شپږ لکه کاله په دې ځمکه مې داسې ځای نه دی پرېښی چې زما د سجدې نه دی وتی. او یو ټکی مې وکړو، یو ټکی چې الله راته ووایي چې آدم علیه السلام ته سجده وکړه. نو ما ورته ووایي چې قال انا زه خیر منه، د دې آدم نه زه بهتر یم، زه دنه خیر. بس دومره ټکی مې وکړو چې انا خیر منه، زه د دنه بهتر یم، نو زه څنګه دته سجده وکړم. نو الله راته په جواب کې ووایي چې قال فاخرج منها فانك رجيم ان عليك لعنتي الى يوم الدين. اوزه زما د جنتونو د رحمتونو نه او ان عليك لعنتي الى يوم الدين. ابلیس تر قیامت پورې مې لعنت دا انا ټکې دی ولې و دا زه دی ولې ته صحیح که سیم خزیمه الکه بل څوک شته د خدای په مخ کې جوړوي چې زه څوک شته هغه کم شی دی چې ته په وایې چې زه نو زما عزیزان دا زه ټکی چې دی نن ستا ټول ملک تباه اوس هغه زه ټکی بیا شروع هر یو چې راشي رونو زبرداس رونو زبرداس رونو زبرداس نو نتیجه به ګورئ او داسې بدتره نتیجه به ګورئ چې الله دې امان راکړي. ما نن چا تاسو کو چې تاسو مليانو هم سړی ودرولي مالمون مليانو ولا قران ورکړي چې ستا आवाज با په اسمبلی کې صرف د دین د پاره کنور دې ټټو کو چې یا بز سړک جوړ کم یا ملک ته پر کم تتو کو نو په دې ټکی کلمه ته راکو قران زبنه کدی زو نو خبر نه د زما عزیزانو دا زټه کې ډېر خطر او پاکستان تباہ او برباد شو د زدلا نن وګوره استاپ ملک سه اسراف شو دا بینر یو ګورا دا پوسټر یو ګورا دا بوتان وګورا یو قهر عظیم نن ستا په پاکستان نازل دا ستا ملک دا سب پلیت او بغیرت ملک ورشه الیکشن په امریکا کې وشو بغیرت قومه چرته د بار ملک نه هم څه سبق والی او د بدبخت
ټول شپه دا د شاخه تاخه زامن را غونډ کړي او जीतेगा प्यार से बोलो जीतेगा प्यार से बोलो زما د مور میړه जीतेगा जरा शौक से बोलो زما د مور پینځم میړه जीतेगा دا د ګړي زامن چې دي په دې قهر ټول شپه وګونه راته یو لوی عذاب جوړ اسراف ستوي او ظالم عمل کا او ظالم قوم اسراف ستوي اسراف وای دیتا چې پیسہ بے ضایع خرچ په دې منبرانو کې یو ولار دی مونږ ته جمعات ته درای غوښتي جمعات کې درای نشي ویلی یو 100 روپے به چنده پکې درکې دا هغه منبر نن لسنیم لک روپے خالی په پوسټر او بینر او لګو لسنیم لک او جمعات له 100 روپے چنده اسراف ستوي بے ضایع مال خرچ کول رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د دریاب په غاړه ناشته اسراف بنه کوي دانن په جمعاتونو کې دا بمبي چې دی ګوره دام لو اسراف زمونږ بیړه مړه مونږ هم چرته لا د سړی ځامن دا جمعاتونو کې دا بمبي نه دي په یو او 10 د شلو د سونو په خرج کی په یو بمبرا پریدي کولاو او چې بیا لادا سي شیخ غوندې ورته ناس لاس دغه لکه خدای دې خونه چوڑا کا خو خلاصې کا وکړه که استنجا تکینی لګیا تب وای چې چرته کنده کني که سبلا کوي نه دي خراب شي نو په یو 10 د شلو د سونو په تبا کې په یو لوټا استنجام کیږي او 10 یو لوټا دا بمبه دا لوی عظیم اسراف استا په دې ټولو جمعه دا ټولې بے ځای خرچ نو اسراف وای دی ته چې سړی مال بے ځای خرچ یو سړی تماوي چې اسراف دیته ما ته وی چې د امون ګيري مری چې کلو مالګيره چې کله کمی پیسې چې نایله په ګیره کلولو ورکه دا اسراف زکه چې ګیره کلولو باندې پیسې زکه نه لګي چې ګیره به پرې دی کنه کله خو به نه نو کمی پیسې چې په ګیره کلولو نایله ورکه دا اسراف نو دا څومره دولت او پیسې تاسو په ملک کې وګورئ دا ټول دا نن چې ستا ملک پوسټر چاپ دي چې موږ به د غربت خاتمه کوو د غربت خاتمه به غربت خاتمه چې دا چې خدای نه کړو د غربت خاتمه ته نشي د غربت خاتمه به صرف د خدای ذات کتا د غربت خاتمه کوله نو تا بنن خپل انتخابی نشان سیکل خپل هونډا کارت کې ګرځي د 13 لک روپو په بنس کې ګرځي او قوم لدی روسي سیکل په نشانه کې اغستې دي چې ورونو زما وسراغه په دې اسخا سیکل بس پرې تاسو خیال ما توستا انتخابی نشان ما زما انتخابی نشان قرآن دے کتاب دے ووٹ ورکه ورکه کی صرف رخپل بلا تور زاروک شچی چاله ورکه ورکه ما سکار دې چې زتا ته مينت کو مزاره بیا د دې خزو ګرځي لګیا دي لندري داسې لپټیا چو او پدې کوسو کې بلندرې بیګاره ته چاوي دلته خزر اوته الکان ورپسې ما الکان خبرې د سپي ورپسې خزي ګرځي اسملک
قرآن او حدیث او دین او مذهب او اسلام ته چې ګوره خدای پراستی چې دی جماعتونو ته تاله ولګو او یو رانه جماعت ترانه شي او چمړ شي ول چې خپو کې پړی واچو ممداسم په ډیرانو غرزوم نه د خخېدو قابل دی دا قوم او نه د جماعت ته دراتلو قابل دا غرق او تباہ په اعتبار د دین سره دا هلاک قوم دی صد مولا او د بزرگ د لاسه هلاک دغه مولا دی هر باطل ډلې سره مولا مرګره دی هر ډلې او ورته چې د دې ټونه شمولې یو مولا دی دلته یو مولا په دې ملک بغرزیدا او شریعت کانفرنسونه ده جهاد کانفرنس به کو راشي چې کور درته وخم و 1 کروڑ او 15 لک روپے باندې کو او پیسې راټولې کړې دي په جهاد کانفرنس پردای مور زامنه جهاد تلېګل او په خپل 1 کروڑ 35 लाख روپے باندې بنگلا جوړه نو زما زیدانو زمونږ د لاسا وہی دل کے پپولے جل اٹھے جگر کی آگ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ نن زمونږ د لاسا دین تا او اسلام تا اور لګي مونږ هغه لوی مسرفین یو چې زمونږ بیړه تباہ ده مونږ غرق د پیغمبر یو سنت تسپک قتل سړی پټکی کافی مرزا بیدل یو شاعر چای اشعار واوریدنو خیال کړي چې دا خو ډېر لوی بزرګي دا دومره خخ شیرونه ویلي چراغه تپوس یو کو چې مرزا بیدل دلته کم خلوت کې ناشته یا جمعات کې خلق ورته خلوت جمعات نشته دا وګوره مخامخ د نئی دکان کې ناشته ګیره کلای لګي چې ورغه داسې ورته وکته نیمه ګیره کلا و او نیمه پاتې ورته وی چې مرزا بیدل شماري شرا به تراش ګیره کله اشعار څنګه وې غوړې زیړې خبرې کې او کله ګیره نو مرزا بیدل ورته وی چې مریش را نه تراشم لیکن دل مخلوق را نه خراشم ګیره کلام خود خلق وړ نه ازارو نو سړی ورته وی چې مرزا بیدل شما به تراشن ریش دل محمد رسول الله را می خراش چې ګیره کله ته د جناب محمد رسول الله سره لګیا زخم مرزا بیدل بیهوش پرې نیمه ګیره کله او نیمه پاتې او بیهوش چې پوش کې راغې نا سړی د مړای نه ونیو ورته وی جزاک الله کې چشمم باز ساختی جزاک اللہ کے چشمن باز ساختی مرا با جان جان ہمرا ساختی وسڑیا خدای دی تعالی ډیر لوی جزا در خدای دی در سره ډیر نیکیو کی تا خو مال ادا سے نصیحت کو چې په دې عمل کوم د جناب محمد رسول الله سره دی ملاو کړم عزیزانو نن استعمل ټول اسراف ټول ملک په واده کې وګوره ټول واده اسراف په مړی کې وګوره ټول مړی اسراف اس پیسہ د ملک او د قوم چې دا په خپل ځای کې حکومت ته سیاسی رشوت په تور باندې د قوم او د ملک خزانه تباہ او برباد کله قوم سره پیسې او دولت دي بے ضایع بکروڑونه او لکونه روپے لګي دلته د یو سړی کور جوړ دے 75 کروڑ روپے په لګي کروڑ پیژنې کروڑ پیژنې 50 کروڑ روپے په یو کور لګي 50 مونږ جماعت جوړولو ورته وی چاله کدي کې څه چندا ورکه ماته وی مناسب لوګي ووال لوګي ویلو عالم ولتا خو به بیګار وټه خورلې زه بیگانه اوګه 50 کروڑ روپے دا ستاد ملک حال
उस दगा करोड़पतियान और लखपतियान और अरबपतियान रोचत शी पदे गरीब कौम से लोबे कई अबला रज भी जलसा की हुई माल वल्लाहिल अजीम जिता सुटोल बजनत दावाम बटोल जन्नत तजियो मुंग बदोजा जके मुंग सवायु आगा कौना वनाम यौ सदाव अमल बल वही वाइजा चू जलवा ब मेहराब मिंबर में कुनद चू बखलवत में रवंदा कार दीगर नो इसराफ दे तवाई कि माल दौलत सड़े बेजाय नन टोल मुल्क इसराफ कौन के उस इसराफ कौन की सजा बची कम सड़े ची इसराफ कई द सजा बची जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई अन्नल मुसरिफीन फि दरकिल अस्फल मिनन नार इसराफ कौन की बपालान दे ताख्तज जहन्नम के पास अजीजान और लान दी ताख्तज जहन्नम अव्या करोड़ काल बदल लान दे अव्या करोड़ काल आग जान यौ करोड़ दी दुनिया सल करोड़ आगे यौ लग दी दुनिया सल लख आगे यौ काल दी दुनिया सल लख आगे यौ रज दी दुनिया सल लख नो अव्या करोड़ काला लांद ताक्षे द जहन्नम तब मजल और द यौ जहन्नमी दा बदन बदुम रगट कि द यौ उगे न बेहतर बली उगे पूरी 1500 काल मजल दा बद इसराफ कौन को अंजाम नो अल्लाह दे अमान राकी अजीजान हाल पदे मल्क रवान दे दो हलाकत अस्ताद मल्क पर सर वलाड़ दो हलाकत यो मशरिक और यो मगरिब पाक रब दे करम और मेहरबानी मंग मशगूल यू द इलेक्शन पर मजो के अवसे न चियो अजीम कहरम पर सर मुसल्लत फजान पोयम नहीं हो दबल कहर लाना कौम टोल उदो अजाब गिरफ्तार तो दे वजना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिशन के द कुरान करीम द नुज़ूल पे वक्त के अगदाओ के सहाबो ते दी तरगीब न वर कोलो चे अजीजानो चे तासु मुसलमानान शई नज़ बदर तक पूरू न जोड़ कम याद है जने जो बंदे बदर तेम चे साथ मरलस की चे चाकोर निश्ता कोर बा कोर द खपल कोरे मुराद साथ मरलस की तालीम बालिगान अगदानो तालीम बालिगान दाओ कि वहिदू रब्बकुम ए कौमा अल्लाह यौम नहीं शिरक मकवाए ज़कची इन्न शिरक लज़ुल्मुन अज़ीम तो खुदा सर शिरक चिदे दाडेर लोए जान तज़म आए ज़क ज़द खुदा खासा दा वो क़यामत के बटोल गुनाहों माफ शिरक दिकड़े यो तौबा बासी वगैरह वगैरह लेकिन दाजान तचिचा जवेली दा गुनाह बतरागी न माफ कीगी चे तरसो के सड़े अल्लाह जहन्नम ज़ज़म हर वक्त दावाया अंतल हादी अंतल हक लैसल हादी इल्ला खुदा ला मगर कदीनो चूक दी इल्लल्लाह बोल सस्ता दला माना दा इल्ला मगर कई औरत को पति कायनात कुदरत रावल कुल्लु मन अलैहा व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम और सब खत्म व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम सादा परवरदिगार ज़ात तो दे वजना अजीजानो कोशिश कवाए दे इसराफ न जान बेजाय पैसे म लगावाए जमुंग दवा सा खुदा का कीगी चिदा सब वावरे द
او سو ویلې واخر دعوانا ززم وای هر وخت دا وای انت الهادي انت الحق ليس الهادي الا خدای هیڅ نشته هیڅ لا هیڅ مگر کدینو څوک دی الا الله بل تشتا اس دلا معنا دا هیڅ الا مگر ته کئی اورز په دې کائنات قدرت راوړي چې کل من علیها چې کم قوم دا الله نه سرکش او باغی شي نو پاغي باندې عذاب راشي دا عذاب بیا مختلف شکلونه کله عذاب په یو رنگ کې پراشي او کله عذاب په بل رنگ کې پراشي بیا چې ټول قوم خدای تراجی شي نو دا الله عادت داده چې راغله عذابم ته نه واپس بل د خدای دا عادت هم ده چې پیغمبران علیهم الصلاۃ والسلام چې دي دا د الله مقبول ترین بندگان په ټول کائنات کې د پیغمبر نه اوچت مقام د بل چا نه نو کله کله داسې چلم شوه یو معمولی غوندې خبره باندې الله تعالی پیغمبرانو ته تنبیه کړي یونس علیہ الصلوۃ والسلام چې ډېر لوی جلیل القدر پیغمبر داغه قوم باندې چې څو وخت کې الله اراده وکړه د عذاب راتلو نو یونس علیہ السلام ته خدای پاک ویلې چې ته یو طرف ته د قوم د پاره ما فیصله د عذاب وکړه